دی قائد اعظم راغی یو ملک جوړ کړ په نامه د پاکستان باندې پاکستان اسلام ته ګټه وکړه که تاوان یې وکړه جمهوریه اسلامي پاکستان د لایلا په نوم باندې جوړ سو کوم ظلمونه او کوم وحشتونه چې دوی کړي دي ولا که اسرائیلو کړي کوم جنایت چې دغه فوز کړی ولا که اسرائیلو کړي دغه دا اوس افغانانو سره کوم کردار ده د دوی پرپدار د داسې ملک نه حالات چې هغه وروره 300 اربه ډالر قرضداری ده او موږ یې د سفارت مخکې ولاړ یو ویزا ترې نه غواړو د چی شي ویزا چیرته ځې خدای دې غرق نه کړ ولا له پاکستان نه مریخ ډېر آباد ده وروره که نور څه نه یو نیم انګریز خو ورځي دلته هغه انتخابات هغه جمهوریت دا پرونه پورې عمران خان ته یهودي ویلې نن ورته وایي چې دا خو د خلفای راشدینو نه یو کس پاتې ده دا دغسې بې سترګې خلک دي نو ته راځه ما غنده زه به تا غندم هغوی به مو ننداره کوي او دعوام بیا د ډیورن لاین کوو دعوام کرښې ته هم فرضي وایو چې ما او تا متحد نشو ما او تا په مړي ستایو ما او تا یو د بل په سرو باندې سهاره تر بېګازه دا 5 ورځې کېږي زه لایف ته راغلی یم څه جرم مې کړی ده چې د ما په خلاف لایفونه جوړېږي او کنزل کېږم